په مزار شریف ښار کې د افغان سره میاشتې ټولنې ځانګړې اونۍ ولمانځل شوه. په دې غونډه کې چې ګڼ شمېر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و، د افغان سره میاشتې ټولنې بشرپاله فعالیتونو او یاد بنسټ سره ولسي ملاتړ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د شمال زون د سره میاشتې ټولنې رئیس وویل چې افغان سره میاشته یوه بېطرفه مرستندویه اداره ده چې د جګړې او طبیعي پیښو مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې کوي. همدارنګه هغه زیاته کړه په شمال زون کې 150,000 کورنۍ سره تر اوسمهاله مرسته کړې. دا یو بېطرفه اداره ده، دا د ټولو افغانانو کور دی، تر څو چې زمونږ د دې ادارې او د محلي ارګانونو د عامو خلکو په مابین کې یو تړون، وابستګي او مناسبت او تعارف پیدا شي او دا خدمتونه په هم آهنګۍ یو بل سره په تعاون او مدد لاس مدد سره ترسره کوو. په دې غونډه کې د بلخ ولایت مرستیال دغه اداري مرستندویه فعالیتونو هرکلی وکړ. هغه وویل غوره انسان هغه ده چې بېوزله خلکو ته خیر ورسیږي. همه انسانانی که معیوب است، معلول است و همه انسانانی که از جا بیجا شده و همه انسانانی که بمباردمان شده، خانهشان، حولیشان، کاشانهشان خراب شده، ویران شده، به همه قسم انسانها کمک بکنه، با کمکش برسه، با حال احوال انسانها خبر بگیره. له بلې خوا د بلخ ولایت د پوهنې رئیس د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل هر دولتي مامور مکلف دی چې خپل یوه ورځنی معاش افغان سره میاشتې ټولنې ته ورکړي تر څو د سوریو زړونو ماشومانو درملنه پرې وکړي. کودی که به خاطر کمک رسانی در سر میاشت جور شدگی است در ریاست مستوفیت، اگر یک روز معاش ما و شما از بلکه ها مامورین است، اگر در یک کود جمع شود مشکلات همه مردمی که بیوه و یتیم و مریض سوراخ قلب داره و دیگه داره انشاءالله العزیز حل میشه. همدارنګه د افغان سره میاشتې ټولنې ولایتي رئیس هم دغه بنسټ په خیره فعالیتونو توضیحات وړاندې کړل. هغه وویل په بلخ ولایت کې د 6 کلینیکونو درمل د افغان سره میاشتې ټولنه ورکوي. منګ په صحي بخش کې 1,10,000 مریضان، هغه مریضان چې په دې کې نسایي ولادي مریضان دي، په دې کې هغه مریضان د OPD په بخش کې دي، په دې کې د سوی تغذیه په بخش کې دي، همدارنګه د واکسین په بخش کې دي. 1,10,000 مریضان تر اوسه پورې په وړیا ډول باندې تداوي شوي دي. د غونډې په پای کې دغه ټولنې د ارزښتناکو خدمتونو په ویاړ د بلخ ولایت مرستیال، د یاد ولایت د امیر روغتیا رئیس او یو شمېر نورو رضاکارو خلکو ته ستاینلیکونه وویشل.